السلام علیکم and welcome to دیروی اکیډمي. نن په دې ویډیو کې مونږه د اتیاو نه زیات د ځناورو او حیواناتو نومونه په انګلیسي ژبه کې زده کوو. په ننني درس کې به مونږ د کورني حیواناتو، وحشي ځنګلي ځناورو، مرغو، په اوبو کې اوسیدونکي ځناورو او حشراتو وړو ځناورو نومونه ډیر په اسانه زده کوو. ویډیو ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې دا نومونه زمونږ په هر ورځ ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي. نو راځئ چې خپل نننی درس شروع کړو. انیملز، ځناور، حیوانات. په حیواناتو کې به د ټولو نه مخکې مونږه ډومیسټک انیملز وایو. دغې نومونه به زده کوو چې کوم ته کورني ځناور ویلی کېږي چې کوم خلک کور کې ساتي. دې ته دویم نوم پیټس هم وایي. پیټس هغه ځناور، هغه حیوانات چې هغه خلک په کور کې ساتي. کاو، غوا، کاف، د غوا بچی، د غوا ماشوم، ګیلګی. د غوا چې کوم بچی نو هغې ته بیا کاف ویلی کېږي. بفلو، میخه، بل، غوایي، آکس. ښوروا یا خسي شوی غوایي هغې ته آکس ویلی کېږي. د آکس جمع ده، مطلب ډیرو غوایانو ته آکسن ویلی کېږي. د واحد جمع سینګولر پلورل باره کې مونږه یوه ویډیو اپلوډ کړې ده. په هغه ویډیو کې مونږ تفصیلا ذکر کړي دي چې څنګه به مونږ د یو څیز نه ډیر جوړو، مطلب یو څیز ته څه وایي او د هغې جمع پلورل څنګه جوړیږي، ډیرو ته به څه وایي. نو یو تفصیلي ویډیو مونږ اپلوډ کړې ده، ډیره زیاته مهمه ویډیو ده. ډیر په اسانه تاسو د هغه ویډیو نه زده کړه کولی شئ. دلته صرف دا یاد ساتئ چې آکسن ډیرو غوایانو ته وایي. ګوټ، اوزه یا بیزه، چې کومه په دې کې نارینه وي نو هغې ته میل ګوټ ویلی کېږي او چې کوم پکې زنانه وي نو هغې ته فیمیل ګوټ ویلی کېږي. شیپ، پسونه یا ګډه، په دې کې هم نارینه زنانه میل شیپ او فیمیل شیپ. چې کوم میل شیپ وي یعنې نارینه ګډي نو هغې ته ریم ویلی کېږي. چې کوم فیمیل شیپ وي ګډه وي نو هغې ته ایو ویلی کېږي. لیم، د ګډې بچی، د ګډې ماشوم، لیم. آرس، اس یا اسپه. ډنکی، خر، ډنکی، خر. کیمل، اوښ، کیمل، اوښ. چکن، چکن. چرګه، روسټر، روسټر. بانګي یا چرګ، چک. چوچا یا د چرګې بچی، دې ته ویلی کېږي چک. ډاګ، سپی، د سپي بچي ته پپي ویلی کېږي، پپي. د سپي بچی. کیټ، پیشو، بیا د پیشو بچي ته کیټن ویلی کېږي، کیټن. د پیشو بچی. ریبټ، خرګوش. چې کوم تاسو نه پیژنئ نو تصویر موږ ستاسو دپاره راوړی دی ځکه چې د پښتنو په مختلفو سیمو کې د ځناورو دپاره بدل بدل نومونه استعمالیږي. نو د تصویر نه تاسو پیژندلی شئ که د نوم نه پیژنئ. پیرټ، طوطي. ډیری کاو، مخکې مونږ ویل کاو وایي غوا ته. هغه غوا چې هغه شوده کوي نو هغې ته د شودو غوا ویلی کېږي، ډیری کاو. پیجن، کوتره، کبوتر، پیجن. بیا مخکې مږه، مږه په 3 قسمه باندې ده: ریټ، ماوس، هیمسټر. ریټ هم مږې ته وایي، ماوس ورته هم وایي او هیمسټر ورته هم وایي، خو دې کې فرق دی. غټې مږې ته ریټ وایي او چې کومه وړه مږه وي نو هغې ته ماوس وایي او چې کومه مږه ساتلی شوي نو هغې ته هیمسټر وایي. اوس راځو وایلډ انیملز ته. ځنګلي یا وحشي ځناور چې کوم په ځنګل کې اوسیږي په هغې کې اولنی ځناور دی لاین، زمری. چې کوم په دې کې زنانه فیمیل وي نو هغې ته بیا ویلی کېږي لاینس، لاینس. زمری. ټایګر، ټایګر. پړانګ، پینتر، پړانګ.
تور پړانګ دې ته بیا ویل کېږي پینتر. دا لاین، ټایګر، پینتر دا تقریبا دې کې یو لیپرډ هم راځي. دا د زمري مختلف قسمونه دي. ایلیفنټ هاتي، ایلیفنټ. لیپرډ چیتا، لیپرډ چیتا. بیر یږه، ریچ، بیر. ډیر هوسۍ، ډیر هوسۍ. پاکس ګیدړه، پاکس ګیدړه. هاینا، هاینا ګیدړ ته وایي، هاینا. اولف، اولف لیوه. منکی شادو، بندر، منکی. زیبرا دې ته پښتو کې هم زیبرا ویل کېږي. اوس راځو برډس ته. برډ وایي مرغو ته، برډس مرغۍ. سپیرو چنچڼه، مارغه، سپیرو. کرو کارغه یا دې ته تور مارغه هم ویل کېږي، کرو کارغه. ایګل عقاب، باز. پیکاک، پیکاک طاوس. ډک، ډک بطه یا بطخه، ډک. ولچر، ولچر ګیدړ مارغه. اوسټریچ، اوسټریچ شترمرغ. نایټینګل، نایټینګل بلبل. پارټریج، پارټریج چکور. ماینا، ماینا خارو. اوس راځو اکویټک انیملز ته. اکویټک وایي چې کوم په اوبو کې اوسیږي نو هغې ته اکویټک وایي. انیملز ځناور، هغه ځناور چې په اوبو کې اوسیږي. دې ته میرین هم وایي. میرین وایي سمندري. انیمل ځناور، سمندري ځناور. اولنی په دې کې راځي فش، مهی، کب، فش. بیا د میانو مختلف قسمونه دي د کبانو، نو هغه موږ وایو شارک، شارک. دا هم د مۍ یو قسم دی. ویل، ویل. ډولفین، ډولفین. دا ویل دا په دنیا کې د ټولو نه غټ ځناور دی، مطلب دا ډیر زیات غټي. اکټوپس، اکټوپس اختاپوس، اکټوپس دا هم په اوبو کې اوسیږي. جیلی فش، جیلی فش دا هم د مهي یو قسم دی. سټار فش، سټار فش ستوري مهی، د ستوري په شانتي ځکه. کریب، کریب هوچنګ، کریب. اوس راځو ریپټایلز ته. ریپټایلز هغه ځناور دي چې د دې پوستکی ډیر زیات کلکي او دا چې کله ګرځي نو دا ښویېږي په خپل جسم باندې او ګرځي، پوستکی ډیر زیات کلکي. په دې کې اولنی ځناور دی سنیک، سنیک مار. پیتون، پیتون اژدها یا اجده، چې کوم غټ ماري نو هغې ته بیا پیتون وایي. کروکوډایل، کروکوډایل. تمساح یا مگرمچ. الیګیټر، الیګیټر مگرمچ. دا کروکوډایل او الیګیټر دا تقریبا یو شانتي دي، لږ ډېر فرق دی، مطلب دا قسمونه دي. دواړه مگرمچ، دواړه مگرمچ ته وایي. لیزرډ، لیزرډ چرمښکۍ یا پی، لیزرډ. ټرټس، ټرټس شمشتۍ. ډریګن، ډریګن ښامار. اوس راځو انسیکټس ته. انسیکټس هغه واړه سمال کریچر دي، واړه ځناور دي چې کومو ته حشرات یا ماشي، مچان دا ویل کېږي، چې کوم واړه ځناور دي. په هغې کې اولنی انیمل، اولنی ځناور دی اینټ، میږی.
ant مېږی. bee د بګینې مچۍ. butterfly پتنګ. fly مچ. mosquito ماشه. cockroach سوسمار cockroach. grasshopper ملخ. spider جوله. ladybug ګلمچۍ. dragonfly چرچرکه dragonfly. firefly ورورکې یا د رڼا مچ firefly. cricket چیچک یا کیرړی cricket. beetle سوسک یا ګونګټ. vase ګونګټه یا مچۍ. caterpillar د پتنګ ماشوم. اول کې چې دا پتنګ کله چینجی وړوکی بیا ترې وروسته پتنګ جوړ شي نو دغه حالت ته caterpillar وایي. moth شپه مچ. دا و د 80 نه زیات د ځناورو حیواناتو نومونه. دا ډیر زیات مهم درس و. دا نومونه ډیر زیات مهم دي. دا نومونه زده کړئ، دا ځان سره ولیکئ، دا ویډیو بار وګورئ. تاسو ته څه هم مشکل وي زموږ نه کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. یو داسې ځناور چې د هغې نوم موږ نه ذکر کړی تاسو زموږ نه په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. موږ به تاسو له ستاسو د تپوس د پوښتنې جواب درکو. که ویډیو ستاسو خوښه شوي تاسو ته فایده میلاو شوي ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره زیاته مننه.